په یو مانوي نظم چې نوم یې دی تپوس که جواب، پای کې د ملا صاحب نه د ژوند په هکله تپوس کوي، وایي چې وای ملا جانه ژوند تپوس دی که جواب، ژوند وصال دی که جنون دی که آرام که اضطراب. ای ملا صاحب ته ما د ژوند په هکله پوهه کا چې دا ژوند کوم چې الله موږ را کړی دی نو دا د الله د طرف نه په موږ باندې سوال دی، موږ به جواب ورکوو که نه دا د الله یعنی دا د الله طرف نه زمونږ سوال دی په الله باندې او الله به جواب راکوي. نو عزتمندو دا ژوند چې دی دا د الله د طرف نه امانت دی او امانت سوال وي او امانت اغستل کېږي بیا واپس غوښتل کېږي. دا غوښتل سي سوال دی که نه. نو الله تعالی دا ژوند را کړی دی زمونږ نه څه غواړي الله، دا نه چې موږ به د الله نه غواړو. اوس موږ ژوند الټه کړی دی، ژوند مقصد څه دی؟ د الله نه غوښتل. د الله نه د غوښتلو ضرورت نشته دی ځکه چې د انسان څه هم ضرورتونه دي هغه ټول الله تعالی په دې ځمکه کې او د ځمکې او د اسمان په دې منځ کې بې حسابه ایښي دي. لکه هوا ده نو ستا به څومره هوا په ضرورت دی ګیس که نه، دا اکسیجن ستا د ضرورت نه سوا اکسیجن دی، ستا د ضرورت نه سوا د نور رڼا ده، دغه شان ستا د ضرورت نه زیات بارانونه کېږي، ستا د ضرورت نه زیات ځمکه الله غوړولې ده. دا بله خبره ده چې د ځمکې په پیداواري وسایلو باندې د څه کسانو قبضه وشي او تا محرومه کړي نو دا د الله کار نه دی، دا ستا خپل اپس کې مسله ده. خو الله چې څه دي دا د انسان لپاره پیدا کړي دي. نو دا ژوند څه شو چې کله ستا ضرورتونه الله پوره کړه او چې ته څه غواړې بې حسابه دي، اوبه غواړې نو څومره اوبه دي، خوراک غواړې څومره خوراک دی. دا بله خبره چې په خوراک باندې خلکو قبضه کړې ده. نو دا ستا نه څه غواړي ته ترې مه غواړه. ژوند تپوس دی، جواب نه دی. جواب ته به جواب ورکې، ستا دپاره جواب دی، د الله دپاره تپوس دی. او ژوند وصال دی که جنون دی که آرام که اضطراب. دا ژوند د سمندرو نوم دی که نه دا د څه مقصد پسې د وتلو یعنی د داسې لټون چې پای کې ته د جنون حدونه پار کې د دغې نوم دی. او که آرام که اضطراب دا د دمې نوم دی او که د ستړي نوم دی. نو زما عزتمندو ژوند چې دی دا د څه د موندلو نوم نه دی بلکې د څه د موندلو پسې داسې لټون چې په انسان باندې لیونتوب طاري شي. او دا د آرام نوم نه دی ځکه چې کله ته څه لټې په دمه به کښېننې، چې کله ته څه ومومې نو بیا به ته په دمه کښېنې. چونکې ژوند د الله د لټون دپاره الله ورکړی دی. الله په دنیا کې تعالی په لاس نه درځي. نو د مرګه پورې به ته څه کې لټون جاري ساتې او په دې لټون کې به ته دمه کېږې نه. ژوند امام دی که ګلفام دی که منبر دی که محراب که یو مس غوندې جهان کې رنګین خوب دی د سراب. اوس دا ژوند څه دی؟ دا د دې لپاره دی چې یو فرد دی د قام مشر شي او یو قام دی د ټولو قامونو مشر شي که نه. د خوشحالو د حاصلولو د اسبابو د راغونډولو نوم دی. که منبر دی چې انسان به په کرسۍ باندې کینی، منبر کرسۍ ته هم وایي او بس د مشري کوي که نه. د عبادت نوم دی. یا منبر او محراب د دې دواړو نه عبادت شو که دا د عبادت کولو نوم دی. که یو مس غوندې جهان کې رنګین خوب دی د سراب که نه. دا په یو مس غوندې جهان کې د سراب څه ته وایي چې کله انسان په صحرا کې سفر کوي د تږی شي مخې ته ګوري دا شګې پړقېږي او د ډنډ په شکل کې ورته ښکاري. دی چې څومره مخکې ته ځي ډنډ دومره مخې ته ځي تر دې پورې چې د سفر دی په سفر کې مړ شي خو اوبه ونه مومي. نو دغه رنګې د الله لټون که یو مس غوندې جهان کې رنګین خوب دی د سراب. دا په یو مس جهان کې د سراب یو رنګین ارمان دی، یو ښکلی ارمان دی. زما عزتمندو ژوند چې دی دا د مشرۍ د حاصلولو دپاره نه دی. ژوند دا نه د عباداتو دپاره دی بلکې دا یو مست جهان دی. دا وجود مست جهان دی. انسان دا وجود انتهایی مست دی او دا مست جهان دی. نو په دې کې الله تعالی روح ایښی دی. هغه روح چې دی د همیشه دپاره په یو تلاش کې وي. د ده یو ارمان دی او هغه ارمان سي د کوم ځای نه چې دی راغلی هغې ځله بیا واپس تله. لکه څنګه چې مسافر د کلي نه لاړ شي بل وطن ته
نو تر کومه پورې چې دی واپس نه تله نو دغه خوبینی چې را زبا څنګه خپل وطن ته واپس زم چې خپل خزه او بچی وینم دغه شان زمنګ د روح دلته مسافر دی د ارمان دی چې زب خپل ځای له څنګه زم دی راغلی د الله د جناب نه دی او تلم الله لغواړي نو دغه ارمان په دې مس جهان کې او دغه ارمان سے دا خسته دی رنگیز دی کلم حد نور ګټل دی د دې تور تاریخ جهانه کنه دا تک تور جهان چې د فتنو د تیارو د فرقو ډک د جهالت ډک د دینه بت درنا یو لمحه شوکه مقصد څه دی ژوند د سنم دی کلم حد نور ګټل دی ته د دې تور تاریخ جهان هم دا کوم جهان کې چې موږ اوسو په کوم ماحول کې چې اوسو کوم معاشره چې دا د جهالت نه ډکه ده تک تور تیار ده پکې هر طرف ته درندګي د حیوانیت دی نو پدې کې بتسه کې د ژوند تعالی الله دې پر درکړې چې ته د دې جهالت سره د فتنو سره ته جنگ وکې او دې له شکست ورکې او د الله سبحانه و تعالی رڼا دغه نور حاصل کې کلم حد نور ګټل دي د دې تور تاریخ جهان نو دا اصل کې د دې تک تور تاریخ جهان نه بتسوړي د نور یو لمحه ځان سره وړي کم جون چې تا د الله په مینه کې تیر کړو د الله په لټون کې دا رڼا بزان سره وړي دا مشال دی د دې تور جهان نه با د خپل سفر د پاره تګلار د پاره سکه لیدکې دی نو جون تاسو دې کې جواب دی وای مولا جانا جون